همونه دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ د صحت او عافیت جامې وبوتلې. دوستان دا چې ډېری دوستان ماته په شخصي کې میسج کوي چې څنګه کار کولی شو، پکې څنګه پروژه ده. راځم دوستانو دغه ټول معلومات تاسو ته درکوم په دې خاطر چې ډېری دوستان تقریبا 100 دوستان ماته په شخصي کې هر دغه کې میسج کوي چې څنګه پروژه د معلومات راکړه. نو زه راځم دغه معلومات ویډیو درته جوړوم په چینل کې به نشر کوم، ټول ترې ګټه واخلئ. دوستانو را بشئ که چېرته تاسو مثال تاسو سره آیفون وي، آیفون دپاره اپلیکیشن نه دی جوړ، اپ سټور کې نشته دی، نو تاسو کولی شئ ویب سایټ لرئ جوړ کړئ. خپل په موبایل کې به کروم را خلاص کړئ، کروم براوزر موږ به دلته په سرچ کې ووهئ afgcoin.net دا مو چې کله ووهو ولیکو دا به سرچ کړئ. کله مو سرچ کړو دوستانو تاسو ته د FG Coin ویب سایټ راخلاصیږي. دوستانو FG Coin چې د امرالدین دولتزي لخوا جوړ شوی دی په کال 2024 کې 2 کاله کېږي، تقریبا 15 میاشتې کېږي FG Coin کار کوي. او دغه 2 میاشتو کې دغه 15 میاشتو کې چې دی ډېر پرمختګونه یې کړي دي. دغه ټول پرمختګونه به زه تاسو ته یو په یو کې دلته اوس تشریح کوم. دوستانو کله چې راغله دوستانو کله چې داسې ویب سایټ درته ښکاره شي، لومړي سر کې خو تاسو ګورئ چې مینو ده، دلته چې موږ کله کلیک کړو دلته کولی شو موږ هم رجسټر وکړو او هم خپل اکاونټ لاګین کړو. دوستانو لومړي سر کې خو لاګین دی چې موږ کولی شو کله مو چې اکاونټ جوړ کړو بیا دلته راخلاصولی شو. او بل چې دی رجسټر دی. بل چې دی رجسټر دا معنا چې موږ اکاونټ مو نوی جوړ کړی او نوی اکاونټ جوړوو. بل چې دی اباوټ اس دی د FG Coin په اړه معلومات دي. او دا چې دی وایټ پیپر دی دوستانو په ډېرې روښانۍ سره. دوستانو وایټ پیپر هغه څه ته وایي چې د FG Coin دغه ټول معلومات په دې کې لیکل شوي اوسي او دا کنټراکټ کې دا هر څه همدلته لیکلي اوسي. او بل چې دی د کنټراکټ ادرس دی چې دا باید ډېر مهم دی د یو کرنسۍ لپاره، چې باید یو کرنسي او پروژه چې باید هغه موږ صحیح او اصلیت یې وپېژنو، هغه باید وایټ پیپر ولري، هغه باید کنټراکټ ادرس ولري. او بل چې دی دوستانو روډ مپ دی، تاسو کولی شئ دوی روډ مپ هم ووینئ، معنا کوم کارونه دوی کړي دي په دغه تېرو 25 میاشتو کې، کوم کارونه دوی لا نور کوي په دغه کال کې یا په راتلونکي کې. او بل چې دی FG Coin اسکن دی. نو دوستانو زه راځم اول دغه ځای معلومات ټول درته وایم، بیا راځم خپل اکاونټ خلاصوم، بیا نور معلومات درکوم. دلته خو تاسو ګورئ پروجیکټ اباوټ، معنا د پروژې په اړه معلومات دي. که تاسو په انګلیسي پوهیږئ یا په فارسي پوهیږئ یا پښتو پوهیږئ یا ترکي باندې پوهیږئ، تاسو کولی شئ په هره ژبه چې پوهیږئ نو همغه ژبې دغه PDF ډاونلوډ کړئ د ځان سره او هغلته یې ولولئ او دغې څخه معلومات به هم زیات شي، FG Coin به زیات وپېژنئ. دغه ځای څخه یې ډاونلوډولی شئ. تاسو پښتو باندې کلیک وکړئ بس ډاونلوډېږي درته. او نور چې دي اپروولز دي، معنا د دغه بیننس څخه دی، د ټوکن ویریفای دی، پریویسي ویریفای چې دی دا پرابیلی څخه دی، نورټون څخه چې دی سیکیورټي ویریفای دی، او همداسې نور سکیم اډوایزر او داسې شیان هم دلته تاسو کتلی شئ. او دا چې دی دوستانو ټاپ 10 فري انکم سپورټرز، 10 هغه فري انکم کې چې کوم اعلانونه دي هغه بیا زه وروسته درته په اپلیکیشن کې ښیم چې هغه موږ ګورو، هغه 10 غوره یې دلته بیا موږ په اپلیکیشن کې هغه راته ښیي. مثال دغه 10 غوره چې دي تاسو لیدلی شئ دلته دغه 10 غوره دي. او دوستانو بل چې دی ټاپ 10 یوزر چې دي هغه 10 غوره یوزران چې دي، معنا ډېر کار یې ورته کړی دی او په 10 غوره کې راغلي دي. لومړی چې دی دغه ترکیه دی، همداسې نور هم پسې دي. او بل چې دی ټاپ 10 کنټریز هم همدلته ښیي چې اول پکې افغانستان دی چې تقریبا 52,280 یوزران لري. او د دوی ټول سټیکینګ هم چې دی دلته تاسو کتلی شئ، رنکینګ اول دویم ایران دی، دریم پسې پاکستان دی همداسې. او دلته تاسو کتلی شئ سټیټسټکس کې تقریبا 94,951 یوزرز، معنا 94,951 خلک په دې کې کار کوي. او ټوټل سټیکینګ هم چې دی دا هم تاسو دلته کتلی شئ یوزر کنټریز، معنا د 210 ملکونو څخه خلک په دې کې کار کوي. نو دغه هم د باور یو بل ساده او روښانه مثال دی. FG ویډرا شوي چې دي، یعنې څومره FG چې د تر اوسه پورې په دغه 25 میاشتو کې د FG Coin څخه ویستل شوي دي او څومره USDT ویستل شوي دي هغه اندازې هم تاسو دلته کتلی شئ. او دغه هغه ویډیوګانې دي دوستانو چې یوټیوبران کولی شي دلته خپل ویډیوګانې خلکو ته شو کړي او په دې باندې هغوی ته کوینونه ورته جمع کېږي. دغه ټولې ویډیوګانې تاسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو کولی شئ دې څخه معلومات نور هم زیات کړئ. تاسو کولی شئ په دغه سیم مور باندې ورته کلیک وکړئ، دلته نور ویډیوګانې هم دي. او دا یې سټیکینګ اپلیکیشن دی چې ګوګل پلی کې شته دی، اپ سټور کې نشته دی، مایکروسافټ سټور کې نشته دی، ګلیکسي سټور کې نشته دی. انشاءالله د کمینګ سول کې دا ټول راځي. ایکسچینج اپلیکیشن دی، خپل ایکسچینج اپلیکیشن هم لري، دا د ګوګل پلی لپاره شته دی، ډاونلوډولی شئ تاسو په ګوګل پلی کې. فرام اپ سټور ہے کمینګ سون دی،
او همداسې والټ اپلیکیشن هم د ګوګل پلی لپاره جوړ شوی دی او اپ سټور لپاره لا تر اوسه نه دی جوړ شوی. ای اف جی گیمز اپلیکیشن معنا دا به داسې یو گیم اپلیکیشن وي چې په هغې باندې موږ گیم کوو، په هغې گیم په واسطه موږ ته ای اف جی ټوکن راکوي چې دا یو بهترینه وړیاوې لپاره بهترینه سیستم دی. نو دا تر اوسه نه دی راغلی، نه په پلی سټور کې راغلی، نه په اپ سټور کې راغلی دی. او دلته چې د ای اف جی کوین هولډن دلته چې دی موږ په دغو صرافیانو کې یا په دغو والټونو کې کولی شو ای اف جی ټوکن وساتو. معنا دلته راشو وایخلو په پیکټ کې یا ټون کیپر چې دی دغه نور کوم والټونه دي په دغو کې موږ کولی شو هغه ځان سره وساتو. او پروجیکټس روډ مپ 2024 روډ مپ دا دی چې کریټ اپلیکیشن یې جوړ کو او د تاسو ټول معلومات کتلی شي. ځکه نه وایم دوستانو چې بیا ویډیو غټیږي نو بیا تاسو زړه ورتنګېږي. دی 2025 ده او دی هم د 2026 روډ مپ دی. او نور دوستانو ایزی ټو جوین معنا اکاونټ مو جوړ کړئ، اکاونټ مو ویریفای کړئ، سٹارټ سټیکینګ وکړئ. معنا سټیکینګ دغه سٹارټ کولای شئ، سټیټسټکس یا ټوکن. ګوري دوستانو ډیری دوستان وایي چې د ایف جی کوین ټوټل سپلای نه ده معلومه، دا یو فیک دی. نه دوستانو دلته تاسو کله راشئ دلته هیڅ څوک دلته نظر نه کوي، نه راځي دلته ویب سایټ کې نه ګوري، د ځانه لګوي چې ټوټل سپلای نه لري. دغه ټوټل سپلای ده دوستانو، تاسو لیدلی شئ دلته. او بل دلته قیمت لیدلی شئ 0.0010 یعنی یو ای اف جی دوغمره ډالر کیږي. هولډرز 8000 پلس هولډرز لري. ټوکن بورنینګ دوغمره ټوکن سوځېدلي دي لا تر اوسه. دلته تاسو تعداد کتلی شئ، زه یې نه وایم ځکه بیا سخت راځي بیا ویډیو غټیږي. نو دلته تاسو ټول معلومات کتلی شئ، دوغمره سټیکینګ دی، څومره ټیم د سټیکینګ څومره ګټه تاسو درکول کیږي د ټیم او دغه نور ټول هر څه تاسو دلته کتلی شئ. سوشل میډیا کې هم تاسو دلته تعقیبولی شئ، فیسبوک کې، انسټاګرام کې، ټیلیګرام کې، په ټیک ټاک کې، په ټویټر کې، په یوټیوب کې، په لینکډ ان کې، واتساپ کې، په کوین مارکیټ کیپ کې هم تاسو کتلی شئ. انشاءالله په دغه کار کې که خدای کوه ایف جی کوین سره به په هم په بینانس کې یو څو صرافیو کې نورو کې هم لیست لانچ شي او همداسې کوین مارکیټ کیپ کې به هم زمونږ دا ایف جی کوین کرنسي حساب شي. نو دلته تاسو کولی شئ اپلای معنا ایف جی کوین اپلیکیشن د دې ځای څخه هم جوړولی، ایف جی کوین اکاونټ د دې ځای څخه هم جوړولی شئ او تاسو کولی شئ چې لاړ شئ ایف جی کوینونه واخلئ او سټیک کړئ. دلته تاسو کنیکټ از معنا دغه طریقه موږ سره د ایف جی کوین سره کولی شئ چې کنیکټ شئ. دلته ټول معلومات شته دي. او دا چې دی سټیکینګ انفو چې لیکلې ده بیا انګلیسي دی، فارسي دی، پښتو دی او ترکي دی. معنا موږ کولی شو دا سټیکینګ چې دی د دې په اړه یعنې د سرمایه ګزاري په اړه هم پښتو، هم فارسي، هم انګلیسي، هم ترکي په ژبه معلومات وګورو. نو دوستانو کله چې تاسو راځئ ویب سایټ کې اکاونټ لا خلاصوئ، کله چې ایف جی کوین ډاټ نېټ به ولیکو نور معلومات خو مو درته درکړه، را به شئ په دغه درې ټکي چې دي په دې باندې به کلیک وکړئ، را به شئ په دغه لاګین باندې ورته کلیک وکړئ. که چېرته تاسو نوی اکاونټ جوړولی باید په رجسټر باندې کلیک وکړئ چې هغه په تېره ویډیو کې پورته ما ویډیو نشر کړې ده، په هغې کې تاسو ته معلومات درکړي دي. نو کله چې دلته راغلی لاګین ته دلته په خپل ایمیل ورته ولیکئ او لاندې چې دی په دغه ځای کې به خپل پاسورډ ورته ولیکئ، بیا په لاګین باندې به ورته کلیک وکړئ نو ستاسو اکاونټ به راخلاص شي. لږ ورته منتظر کېږو. ښه دوستانو ډېر زیات وبخښئ، زه به راشم. ښه نو دلته به ورته جیمیل ولیکئ او په دې ځای کې به ورته پاسورډ ولیکئ نو په لاګین باندې کلیک وکړئ، ستاسو اکاونټ راخلاصېږي. دوستانو تاسو دلته ډېری دوستان ماته میسج کوي چې زموږ دا یوټیوب لایف میټینګ چې لیکلی دا هر څه 0 دي یعنې دوستانو دا چې دی کله چې یوټیوب امرالدین دولزی صاحب لایف یوټیوب کې راځي نو دلته بیا یو ټایمر لګوي چې دغومره ورځې بعد یا دغومره ساعته بعد لایف غونډه شروع کېږي. نو هغه ټایمر د دې لپاره وي. نو بل تاسو دوستانو دلته کتلی شئ ای اف جی پرایس یعنې د ای اف جی کوینونو هغه قیمت یې یو ای اف جی چې دی 0.001149 ډالر کېږي چې دی د نن ورځې قیمت دی. سبا ورځ کېدای شي دا لوړ شي. هره ورځ چې ای اف جی کوین هر څومره خلک اخلي هماغومره قیمت لوړېږي. همداسې د یو اس ډي سي سره هم قیمت کتلی شئ، د بي ان بي سره هم قیمت کتلی شئ. او دغه چې دی دوستانو ټوټل سبسیډز معنا ټوټل زما ټیم چې دی یو بیا او دوستانو بل چې دی ټوټل پرافیټ تاسو دلته زما پرافیټ زما ګټه کتلی شئ. ښه دوستانو نو زما ګټه چې دا 3,49,442.9 اف جی ده. د نور معلوماتو څخه تېرېږو، زه درته راځم چې دغه ګورم دغه ټوټل ګټه چې ما کړې ده دا څومره ډالر راځي. نو دې دپاره به راشئ دلته سوپ باندې به کلیک وکړئ، زه اوس دا هغه ته تبدیلومه یو اس ډي ټي ته چې څومره راځي. نو ګورئ دلته به تاسو ورته انتخاب کړئ. دا ټول ځایونه بیا زه وروسته درته درښیم، خو زه ستاسو دغه دپاره راځم
3 لکه نه پوهېږم څومره وه 940,000 دغه 4,000 حساب کړه نو تاسو وګورئ دوستانو 4,000 هغه په بخښنې سره 401.040 ډالره معنا $401 ما په دې اپلیکیشن کې دغه ایف جی کوین کې ما ګټلې دي نو زه بیرته راځم هغه ته د سره تاسو ټول مکمل معلومات درکوم دا خو د دې چې ما څومره ګټه کړې ده او ټوټل ایف جی بیلانس چې دی دا د 2 ورځو ګټه ده زما دوستانو تقریبا 4,342 ایف جی بیلانس دی چې $15 تقریبا $15.5 راځي او دلته یو اس ډي ټي بیلانس ډېر دوستان وایي چې دا خو هر څه زما صفر دي نو تاسو خو کار پکې نه دی کړی تاسو پانګونه پکې نه ده کړې په دې خاطر صفر دي تاسو ته ګټه نه درکړې تر اوسه پورې څوک چې سرمایه ګزاري وکړي سټیکینګ پکې وکړي د هغوی ګټه دلته راځي نو دلته یو اس ډي ټي چې کله زه ولرم په اکاونټ کې بیا ما دلته ښیي دلته بي ان بي ښیي دلته هم یو اس ډي سي ښیي او دلته دوستانو تاسو کولی شئ په دغه اپلیکیشنونو کې په دغه سوشل میډیا کې تاسو تعقیب کړئ دلته خو بیا هم شته دی سټیکینګ اباوټ دی د سټیکینګ په اړه معلومات دي ښه دوستانو دا خو د ډیشبورډ و کله چې موږ اکاونټ خلاص کړو موږ ته ډایرکټ دغه ډیشبورډ لا خلاصېږي اوس راځم والټ ته والټ په اړه هم تاسو معلومات درکوم دوستانو دلته والټ ته چې کله راشو دلته موږ ته خپل اویلیبل بیلانس ښیي ایف جی موږ دلته انتخاب کړی دا اویلیبل بیلانس دی انډر ریویو دی کله چې موږ ویډرا کوو انډر ریویو کې څومره شته دي یعنی څومره ویډرا موږ روانه کړې ده چې څومره ساعته بعد رسیږي هغه هلته انډر ریویو کې ښیي دغومره ډیپازیټ ما ورته کړی دی ټوټل ډیپازیټ معنا 19,556 ایف جی ټوکن ما اخیستی دي او ویډرا کړي مې چې دي 41,200 هغه دي 200 ایف جی ټوکن دي همداسې ټوټل بای دغومره ایف جی کوینونه مې اخیستي دي دغومره مې سیل کړي دي دا خو ایف جی کوینونه اوس راځو یو اس ډي ټي ته یو اس ډي ټي زه نه لرم په اکاونټ کې انډر ریویو هم نه لرم ټوټل ډیپازیټ چې دی 241 هغه د ډالر ما ورته رالیږلي دي او ټول مې چې ترې ښکلي دي $201 دي نو ټوټل بای چې دی $243 دي او ټوټل سیل $253 ما سیل کړي دي بي ان بي او اس ډي سي خو دې کې ما بیخي کار نه دی کړی ځکه دغه سره نور کار نشته دی نو اوس راځم سواب ته دغلته به تاسو ته ښکاري په دې سواب باندې به زه کلیک وکړم دوستانو یو خبره په یاد ولرئ چې په اپلیکیشن کې او په ویب سایټ کې هیڅ کوم فرق نشته دی صرف یو څو اپشن یې فرق کوي هغه دا چې په اپلیکیشن کې موږ اعلانونه نشو کتلی په ویب سایټ کې او په اپلیکیشن کې کتلی شو دوستانو په سواب کې موږ کولی شو ایف جی یو اس ډي ټي ته واړوو یو اس ډي ټي ایف جي ته واړوو همداسې ایف جي کوینونه بي ان بي ته واړوو همداسې یعنی مال د موږ تبادله کولی شو سواب کولی شو یو بل سره ګورئ دوستانو هر ورځ چې دی یو 10 میلیونه ایف جی ټوکن 20 میلیونه فکر کوم 20 میلیونه ایف جی ټوکن هغه تک دي اخیستلو ته نو نن ورځ چې دی 80% اخیستل شوي دي صرف څومره پاتې دي 4 میلیونه او 6,03,481 ایف جی کوینونه پاتې دي نو دوستانو اوس چې تاسو په ایف جی کوین باندې اوس هم تاسو باور نه لرئ نو ایف جی کوین نور څه درته وکړي او دلته هم هغه زما بیلانس ښیي یو اس ډي ټي او یو اس ډي سي او دغه ګورئ دوستانو کله چې موږ سره موږ ډالر ورته رالیږو یو اس ډي ټي ورته رالیږو موږ باید اول یو اس ډي ټي ایف جي ته تبدیل کړو دلته کولی شو ګوره یو اس ډي ټي ټو ایف جي ټو یو اس ډي ټي دلته هر څه تبدیلولی شو نو موږ دلته مثال خپل ډالر ورته لیکو مثال $15 موږ ورته راولیږل غواړو چې هغه ته یې تبدیل کړو ایف جي کوینونو ته نو 800 او یا دغه کېږي ایف جي کوینونه کېږي نو همداسې کولی شو دوستانو په ډېرې بخښنې سره 800 نه کېږي 14,000 او 450 ایف جي ټوکن کېږي همداسې نور معلومات هم دي کرنسي ایکسچینج چې دی معنا ایس ډي ټي په ایف جي ته تبدیلو ایف جي ایس ډي ټي ته تبدیلو په دې باندې موږ نه هېڅ فیس نه اخیستل کېږي دلته موږ ته وایي دوستانو مینیمم ایف جي اماونټ فار سواب ټو ایس ډي ټي معنا که موږ وغواړو چې ایف جي کوینونه ایس ډي ټي ته تبدیل کړو نو باید 12,000 ایف جي ټوکن باید وي د 12,000 څخه باید کم نه وي او زیات چارج څومره وي مشکل نه لري کله چې موږ یو اس ډي ټي ایف جي کوینونه ته تبدیلوو نو باید $12 وي موږ سره 12 یو اس ډي ټي باید موږ سره وي که 12 څخه کم وي نه کېږي او که 12 څخه هر څومره زیات وي مشکل نه لري او دلته هم ټوله زما هیستري پرته ده چې ما مثال څومره ایف جي اخیستي دي څومره مې خرڅ کړي دي دلته ټول تاسو کتلی شئ دوستانو او دغه هم اوس راځو سټیکینګ ته سټیکینګ برخې ته کله چې موږ سټیکینګ ته راشو دلته ټول زموږ سټیکینګ معلومات دلته شته دي ګورئ دوستانو دلته ایف جي بیلانس موږ ته ښیي مخکې مې هم درته ویل زما په بټوه کې چې دی 4,342 ایف جي بیلانس دي ټوټل پرافټ مخکې مې درته ویل 3,09,440 ایف جي ټوکن ما ګټلي دي پکې دی کې او ټوټل ډایلي پرافټ چې دی هغه 3,02,158 هغه یو
زره چې دی هغه چې دی هغه زما ټیم ګټه راکړې ده هغه به دلته نه ښیي. نو ټوټال ټوډے پروفټ تاسو وګورئ دوستانو د نن ورځې ګټه چې ماته راکړې ده 2015 دا خپل زما د سرمایه ګزارۍ ګټه راکړې ده. نو تقریبا یو سل څو ایو جی ټوکن ماته د ټیم لخوا راځي هر ورځ چې هغه دلته بیا نه ښیي هغه بیا بل ځای کې ښیي درته ښیم. پرسنټیج اف ټوټل سټیکینګ پروفټ ما تقریبا د خپل د سټیکینګ مې 33% فایده اخیستې ده نور لا پاتې ده دا به 200% ته رسیږي. دلته بیا ټوټل سټیکینګ ښیي دلته بیا هم ټوټل اکټیو سټیکینګ ښیي دلته ټوټل بونس ښیي. لکه اوس چې دی د دغه رمضان میاشت کې اولې ورځې چې دی لس اولې ورځې موږ ته بونس اعلان کړی دی. که مثال موږ نن سرمایه ګزاري وکړو 9% بونس دی سبا 8% دی اوله ورځ چې 10% همداسې راکمیږي تر 1% پورې معنی که موږ $100 پکې اچوو موږ ته 10% بونس راکوي. او دلته بیا هم موږ ته وایي ای اف جی سټیک مینیمم اماونت معنا 12000 ای اف جی نه باید کم نه وي چې موږ دلته سټیک کړو. ماکسیمم پروفټ فرام سټیکینګ 200% د 200% ته ورسیږي زموږ دا ګټه. ډایلی پروفټ فرام سټیک 0.5% ګټه موږ ته راکوي یعنی 0.5% ګټه د خپل سرمایه ګزارۍ هر ورځ موږ ته راکوي. او دلته دوستانه کتلی شئ اډ ای اف جی سټیک پلس 9% بونس. نو دوستانو که مثال موږ دلته $100 مثال نن موږ هغه وکړو سرمایه ګزاري کوو $100 چې کله موږ سرمایه ګزاري وکړو موږ ته $9 په وړیا ډول راکول کېږي. دا بونس اعلان شوی دی. سبا مثال 8% بونس دی بل ورځ 2% همداسې تر 1% پورې 10 ورځو کې راکمیږي. او په دغه میاشت کې چې هر څوک نوی اکاونټ جوړوي 15000 ای اف جی ورته په وړیا ډول سټیک کېږي. دوستانو کله چې تاسو اکاونټ نوی جوړ کړئ په دغه میاشت کې د رمضان په میاشت کې تاسو دلته سټیکینګ ته چې راغلی تاسو دغه ټوټال سټیکینګ دغه ځای کې درته ښیي تاسو ته به لیکلي وي 15000 ای اف جی تاسو سټیک وي تر هغې باندې هر ورځ 0.5% ګټه درکوي. او دا هم هیستري ده زما د ټولو سرمایه ګزاریانو تقریبا 15 سرمایه ګزارۍ مې کړي دي ټول همدلته تاسو ته ښیي. تاسو کله سټیکینګ کړئ تاسو ته هغه ښیي. او بل چې دی دوستانو دغه ځای کې ریفرل دی دغه د میسیج اپشن نه کته هغه ځای باندې تاسو کله کلیک وکړه ریفرل درته ښیي. زما لومړي سر کې خو دا دی چې زما لیول چې دی ګولډ دی 5م لیول دی یعنی زه 5م لیول کې یم ګولډ کې ګولډ دی زما رتبه. او دوستانو دې ځای څخه تاسو کولی شئ خپل لینک کاپي کې ګورئ دلته تاسو ته لیکلي یور ریفرل کوډ د دې ځای څخه مو چې کله کاپي کړو تاسو راځئ مثال په واتساپ کې یو چاته هغه لینک لیږئ او ورته وایه چې زما په لینک باندې راشه تر څو تاسو دغه وکړئ اپلیکیشن وکړئ دا لینک به دلته پیسټ کړئ او دلته به ور وبایلېږئ. کله چې هغه په دې باندې کلیک کوي هغه ډایرکټ راځي ویب سایټ ته راځي او ستاسو ریفرل به هم لیکلی وي بس هغه صرف نوم ورکوي تخلص ورکوي جیمیل ورکوي هر څه ورکوي او بس اکاونټ یې جوړیږي. تاسو لږ انتظار وباسئ دغه طریقه هم درته درښیم. ښه دوستانو کله چې په لینک باندې کلیک وکړئ ډایرکټ ویب سایټ ته زه بېرته راځم ویب سایټ ته راځم. ښه دا خو د لینک شو چې دغه ځای څخه موږ کولی شو خپل ریفرل پیدا کړو. ریفرل دا معنا چې کله مثال موږ وغواړو ټیم سازي وکړو ټیم جوړ کړو په خپل ټیم ته خلک راولو نو د دغه طریقې راوستلی شو. ګورئ زما ریفرل کوډ چې دی 6.09 دلته یې لیکلی دی راته تاسو هم چې همدغه ځای ته راشئ دلته به تاسو ته لیکلي وي چې یور ریفرل کوډ ستاسو به دا نه وي ستاسو شاید 94,000 څخه پورته وي یا 80,000 هر وخت چې اکاونټ جوړ کړئ هر ریفرل کوډ چې درکړو هغه ستاسو ریفرل کوډ دی مشکل نه لري. ډېر زیات وبخئ دوستانو دغه چې دی ټوټل ریفرل تاسو ته ښیي معنا تاسو څومره راوستي دي بیا چې تاسو ټیم راوستي دي هغه ټول دلته ښیي چې زما یو نفر دي. او دلته چې دی ټوټل ټیم ریفرل دغه 14 نفر دي ټوټل ډایرکټ ریفرل چې دی 14 نفر دي معنا 14 نفر ما په خپل لینک ډایرکټ راوستي دي. دغه 15 نفر چې دي دا بیا دغه 14 نفرو دغه راوستي دي 15 نفر چې هغه بیا ټیم ریفرل کې راځي. او ټوټل ریوارډ چې دی 2282 معنا تقریبا $10 کېږي چې ماته د ټیم لخوا راغلي دي. ټوټل ریفرل چې دی 95 ای اف جی ټوکن دی. او دلته چې دی تاسو ته دوستانو دغه اول لیول دی په اول لیول کې چې دی ما سره تقریبا 1,42,522 ای اف جی سټیک شوي دي تقریبا د نن ورځې ګټه چې دا 53% ده 53 ای اف جی ټوکن ده وبخئ. او دویم لیول کې چې دی 55,500 سټیکینګ شوی دی تقریبا نن ورځې ګټه چې دا 22 ای اف جی ټوکن ده. په دغه کلیک می باندې کله کلیک وکړئ تاسو ټول جزئیات دلته ښیي تاسو ټیم کې څوک دي څومره پانګونه یې کړې ده څومره سرمایه ګزاري کړې ده. تاسو وګورئ دوستانو دغه نن څوک راغلي دي دغه ټول نومونه دلته شته دي او دغه د 15,000 ای اف جی ټوکن هم ورته په وړیا ډول ورکړي. دغه ورور چې دی دلته صفر لیکلی دلته ځکه صفر لیکلی دوی راغلي دي اکاونټ یې جوړ کړی دی خو والټ یې نه دی جوړ کړی. کله چې موږ اکاونټ جوړ کړو ګورئ په دغه ځای کې دا ډیشبورډ والټ سوپ د هر څه دغه نه وي دلته یې لیکلي وي کریټ نیو والټ په دې باندې چې کله کلیک وکړو موږ ته والټ هم جوړیږي موږ ته 15,000 ای اف جی په وړیا ډول راکول کېږي.
ښه دوستانو دغه معلومات نور که کومه پوښتنه وي هر څه وي تاسو بیا کولی شئ زما څخه په شخصي کې هم پوښتنه وکړئ. خو زه راځم یو ځل اپلیکیشن راخلاصوم. دوستانو راځو اوس اپلیکیشن ته. اپلیکیشن راخلاصوو. دغه ایف جي کوین اپلیکیشن دی. دا مو چې کله دلته کلیک پې وکړو نو دا به موږ سره خلاص شي. یو بل بهترین سیستم چې راغلی دی په ایف جي کوین کې مخکې به چې هر ځل به موږ کوډ وهو جیمیل به مو هو به هم لاګین کوو. اوس چې دی تاسو کولی شئ په فیس لاک باندې یا هم په فنګر پرنټ باندې ایف جي کوین اپلیکیشن راخلاصوئ. ګورئ تاسو اوس ماته اوس وایي چې فنګر پرنټ مو ورکړی چې موږ اپلیکیشن راخلاص کړو نو لږ ورته منتظر کېږو. فنګر پرنټ زموږ څخه غواړي او موږ خپل اپلیکیشن خپل اکاونټ راخلاصوو. دوستانو لږ منتظر کېږو. انشاءالله دغه ستونزې د هر څه په حل کېدو روان دي. داسې وخت به راشي موږ په ایف جي کوین اپلیکیشن باندې چې کلیک وکړو ډایرکټ به راته راخلاصېږي. نو هر څه د وخت سره کېږي، هر څه د وخت او زمان سره کېږي. دوستانو زه هم چې کله لومړی ایف جي ته راغلم په هېڅ څه نه پوهېدم، هیچا خبره په خاوره نه پوهېدم، په یو ټکي هم نه پوهېدم. نو اوس د دی شکر دی په هر څه پوهېږم. ایف جي کوین کې چې هر څه دي، هر څه مشکل وي، هر څه وي، تاسو کولی شئ زما څخه پوښتنه وکړئ، زه درته ځوابوم انشاءالله. نو لږ ورته منتظر کېږو د اپلیکیشن خلاص شي. زه ویډیو سکیپ کوم. سمه ده دوستانو زموږ څخه یې فنګر پرنټ واخیستو او دا دی زموږ اپلیکیشن راخلاص شو. دوستانو د ایف جي کوین د ویب سایټ او د ایف جي کوین د اپلیکیشن دومره زیات فرق یې نشته دی. صرف په ایف جي کوین اپلیکیشن کې چې دی موږ کولی شو اعلانات وګورو، همداسې یو څه اپشن یې نور سره تغیر وکړي. نور هېڅ کوم داسې خاص تبدیلي نشته ده. څه چې په اپلیکیشن کې کېږي هغه په ویب سایټ کې کېږي، څه چې ویب سایټ کې کېږي هغه په اپلیکیشن کې کېږي. نو اوس دا دی موږ سره اکاونټ راخلاصېږي. همغه کوم څه چې ما ویب سایټ کې درته در وښودل همغه په اپلیکیشن کې هم شته دي. دوستانو کله مو چې اپلیکیشن راخلاص کړو هغه څه چې په ویب سایټ کې و همغه په اپلیکیشن کې هم دي، کوم داسې خاص څه نشته دي. خو دغه هغه چې دی اپشن دا دلته په هغه کې شته دی سپورټیو اډس په ویب اپلیکیشن کې، په ویب سایټ کې نشته دی. شته دی خو هغه پې نه کتل کېږي. دې باندې کلیک کوم راځم. په دې باندې کلیک وکړو دلته موږ کولی شو اعلانات وګورو. سپورټیو اډس معنا دا اعلانات چې دي موږ د ایف جي کوین د پروژې د پرمختګ لپاره یې ګورو. بیا ایف جي کوین پروژه چې ده دوی ځان ته یو پلان نیولی دی. هر څوک چې مثال ما چې درته وویلې اول ځل کې چې ټاپ 10 سپورټر دي فری انکم، هغې کې چې کله موږ ټاپ 10 کې راشو بیا په قرعه کشي کوي. هغوی ته شاید موبایل راوځي، شاید ورته پیسې راوځي، شاید موټر، شاید دغسې نور غټ جایزې ورته راوځي. نو دلته چې کله موږ راغلو ګورئ دوستانو سین اډس ما چې کتلي دي دا اعلانات 546 دانې دي. زما رنکینګ چې دی زما یعنې زه 22 نمبر یم. ټول سپورټران چې دي 1428 دانې دي. زه چې 20 دانې نور وګورم زه 22 نمبر ته ځم، 21 نمبر ته راځم. او موږ کولی شو دغه ځای څخه ویو اډ چې دی په دې باندې چې کله کلیک وکړو Stay in the heart of a new city with Booking.com from London hotels 15 دقیقات بیا بل اعلان موږ کتلی شو. to Paris نو اوس دا apartments. اعلان خلاص شي زه درته ښیم چې موږ چاته وایي تاسو کولی شئ 15 دقیقات بل Explore اعلان stays وګورئ. worldwide on the app. نو دا هم ډېر بهترینه سیستم دی. دلته به راشئ په دې ضربه باندې کلیک وکړئ بس اعلان به لرې شو. ګورئ مخکې 546 اوس 530 اعلان ما وکتل. که 30 اعلان زه نور وګورم 21 نمبر ته راځم. دوستانو دغه معلومات د ایف جي کوین په اړه پوره بشپړ معلومات. یو خبره چې زما د یاد څخه ووته هغه د لاټرۍ سیستم دی چې ویب سایټ کې دی. هغه زه راځم ویب سایټ راخلاصوم. ګورئ چې کله اکاونټ مو راخلاص کړو د پروفایل باندې مو کله کلیک وکړه پروفایل پوینټس او فري انکم هیر انفارمیشن وارنینګ د سپورټ د هر څه په اړه کې به زه ورته ویډیوګانې جوړوم. تاسو به راشئ لاټرۍ باندې به کلیک وکړه. لاټرۍ باندې چې کله کلیک وکړو دا د لاټرۍ سیستم دی او دغه د لاټرۍ ګټونکي دا هر څه دلته ښیي. دوستانو ایف جي کوین داسې ځای دی دوستانو چې هېڅ څه پټ نه دي، هېڅ چا د سترګو څخه پټ نه ترسره کېږي، چا د شا څخه نه ترسره کېږي، د پردې تر شا نه ترسره کېږي، بلکې د ټولو په وړاندې ترسره کېږي. ځکه چې دا یو سکیم پروژه نه ده، دا یو شفافه بهترینه پروژه دغه دی چې دوستانو دا زما ټیکټ دی چې په دغه لاټرۍ کې مې اخیستی. یو ټیکټ په 10 USD مې اخیستی دی او اوس چې دی د یو ټیکټ قیمت 120 USDT دی، یعنې $120 باندې موږ ته یو ټیکټ راکوي د لاټرۍ لپاره. په دغه دا درېیم ځل دی چې دا لاټرۍ ترسره کېږي. دلته تاسو کتلی شئ پیریود 3 یعنې درېیم هغه دی ځل دی. نو دغه هیستري دی هغه 2 لاټریانې تېرې شوې ولې هغې کې ما یو ټیکټ اخیستی او په دویمه کې مې نه و اخیستی، صرف اوله کې مې اخیستی و. نو دغه چې دی بیا دوستانو وینرز دي
تاسو دلته ټول کتلی شئ. 30 نمبر چې دی 20 USDT، 29 شلین تر 21 پورې 0 دی، بیا شلم چې دی 10 دی، بیا تر 11 پورې 12 مثال 50 همدغسې 100 تاسو ټول کتلی شئ. 1.5 سل 200 اول نمبر ته چې دی تاسو دلته کتلی شئ، دا د دویمې لاټرۍ اولې لاټرۍ دي چې 1000 USDT دي. همداسې بیا د دویمې اول نمبر ته وګورئ دوستانو 1000 USDT ورکړي دي ورته. نو دلته بیا دویم 25 1500، دریم چې دی 2500، بیا څلورم دی 125. دا ټول معلومات تاسو دلته کتلی شئ دوستانو. او بل چې دی FG کوین کې په دغه ځای چې تاسو کلیک وکړئ، هلته تاسو کولی شئ کومه ژبه چې تاسو پوهیږئ، انګلیسي، فارسي، دري، پښتو، ترکي، عربي، همغه ورته انتخاب کړئ. کومه تاسو اسانه ده په همغه اپلیکیشن همغې ته وړئ. ګورئ زه اوس پښتو انتخابوم. پښتو مو چې کله انتخاب کړله یو ریفرش کیږي، صفحه باندې ریفرش راځي. دا تاسو په اپلیکیشن کې هم کولی شئ، په ویب سایټ کې هم کولی شئ. ګورئ هر څه پښتو ته واوښتل. دا ګورئ دوستانو دلته درې ولیکل، دلته ګوره ثانیې، دقیقې، هر څه دلته وګوره. د اسعارو تبادله، د پیسو بټوه، ډیشبورډ، د هر څه ریفرال، د هر څه پښتو باندې ولیکل. دوستانو دا زموږ ویډیو که چېرته مو خوښ شوی وي نو حتما ویډیو د سره لایک کړئ، کمنټ وکړئ، سبسکرایب کړئ چینل، د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. او دغه ویډیو زه د واتساپ په چینل کې هم اپلوډ کوم. د ویډیو په ډسکرپشن کې به زموږ د واتساپ چینل لینک هم درته وي، په کومنټ کې به هم وي، که په ډسکرپشن کې کار ونه کړو په کومنټ کې وګورئ، کومنټ کې به وي. او همداسې زموږ شخصي واتساپ هم درته په ډسکرپشن کې لیکم، هغې څخه هم تاسو کولی شئ چې زموږ سره رابطه ونیسئ او د FG کوین په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړئ. د اوس لپاره ښه وخت ښې چارې، الله مو مل شه.